پېښور زلمي او ملتان سلطان نن میچ دی. هر کس دا غواړي چې موږ دغه میچ وګورو، نو ډېر خوندور او ډېر ښایسته میچ دی. دا به تاسو څنګه ګورئ. په دې کې د دې نه مخکې ما کرکټ په باره کې ویډیو جوړه کړې وه چې په هغه کې زما ویډیو کې په هغه اپلیکیشن کې روپۍ لګېدلې، نو بالکل ما تاسو ته ویلي هم وو. اوس چې کم دی ډېرو خلکو ویل چې فري ایپ وګوره چې په هغې کې زموږ روپۍ نه لګي. د دې لپاره ما تاسو ته یو فري اپلیکیشن نه پیدا کړی دی. ورځو موبایل سکرین ته او پېښور زلمي ملتان سلطان میچ نن په فل ایچ ډي کوالټۍ کې ګورو، بغیر چې زموږ په هغې اپلیکیشن کې یوه روپۍ هم مصرف نشي. ورځو موبایل سکرین ته او دغه طریقې زده کوو. ښه دوستانو، د دې لپاره به موږ څه وکړو، دلته کې به راشو کروم ته. کله چې دوستانو تاسو کروم ته راغلی، اول دغه اپلیکیشن د دې څخه ډاونلوډ کړئ، APKHOM/COM. نو ګورئ کله چې دوستانو تاسو دغه ولیکلو، سکرین شاټ هم اخیستلی شئ د دې څخه. نو چې کله تاسو دغه سرچ کړو، نو په دې باندې به داسې کې کلیک واخلئ. اوس دې ته موږ څه نه څه انتظار کوو. دا وګورئ بالکل په ټاپ به تاسو ته راشي، په دغې اپلیکیشن به تاسو داسې کې کلیک واخلئ. نو چې کله دوستانو تاسو په دې باندې کلیک واخیستلو، نو اوس به دغه ایډ درته راځي، دا به کلوز کوئ. نو چې تاسو کلوز کو، لاندې به راشئ، دلته کې زه تاسو ته لاندې راځمه. ګورئ ډېر خوندور او ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. لاندې تاسو ته د ډاونلوډ بټن درکوي چې د دې څخه ما تاسو ته اشاره هم درکړې ده، د دې څخه تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. نو ډېره په اسانه طریقه تاسو به څه وکئ، سیمپلي به په دې ډاونلوډ بټن باندې کلیک واخلئ. تاسو به ډایرکټ راشئ، د دې څخه به تاسو څه وکړئ، همدغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، که پرمیشن یې درنه غوښتو دا به ورته الو کړئ. نو ګوره بیا به تاسو ته دلته کې داسې کې راشي. اوس په دې کې تاسو ته هغه میچونه چې کم میچونه سټارټ وي، پېښور زلمي همدغه شانتې کې نوره څه هغه دي چې هغه سټارټ وي، تاسو ته بس ټول ښایي. اوس انګلینډ چې کم دی، نیوزیلینډ انګلینډ میچ دی، نو دا سټارټ دی. نو تاسو ته چې ماښام ټایم شي، اوه بجې شي، نو تاسو ته به دلته کې پېښور زلمي، PCL ټول میچونه به تاسو ته شو کوي. سیمپلي که زه چېرې په دغې میچ باندې کلیک واخلم، ایډ راځي، کلوز بټن باندې به کلیک اخلئ. نو ګورئ دغه ځای کې به تاسو ته ښایي، په دې ځای کې تاسو ته دلته کې ګورئ انګلینډ نیوزیلینډ دی، انګلینډ نیوزیلینډ دی. نو ګورئ دا اوه بجې AM باندې سټارټ کېږي. په دې کې لینک 1 لینک 2 هم شته. که لینک 1 کار نه کولو، لینک 2 به سیمپلي کلیک اخلئ، ایډ راځي، کلوز بټن به اخلئ. نو ګورئ اوس دې ته موږ څه نه څه انتظار کوو. نیټ کمزوری دی، د دې د وجې چې کم دی ډېر زر کار نه کوي. نو اوس به دې ته تاسو څه نه څه انتظار وکړئ. ډایرکټ به چې کم دی دا وګورئ تاسو ته سټارټ واخلي. دا تاسو لیدلی شئ بالکل په فل ایچ ډي کې. ایډ به هم دومره نه راځي، MB به هم ستاسو کمه خرڅ کېږي. ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نور ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه حتما فالو کړئ. انشاءالله ملویږو په بله ویډیو کې. د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. دلي والا په امان.